اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا ما د ستاسو ټولې بټنې معلومې دي خو بس زه ډېر ګیر یم نن سبا ورحمت الله وبرکاتو دا بس ابشار واده دی ما خو مشاعرې تقریبا چې پریخي خو دا د ما چې د 4 کاله مخکې ښه کړي نو راغی تا 4 کاله مخکې ما ته ښه کړي چې ستا واده مشاعره به کوو زه اوس کیسه پوره کا نه څو شعرونه وایم څنګه شعرونه ته وایم روماني ها روماني به صبر وکړئ کنه نو څنګه ته پرې دی کنه ها د احسانونو بدل سو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو لبکشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي لبکشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي حوصله افزا د دوو مینو سو سوغات ټکیو لبکشایی د دوو مینو سو ګیلې معنی وي حوصله افزا د دوو مینو سو سوغات ټکیو زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بیلورې پروت دی زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بیلورې پروت دی زمون د ژوند کسه حالات وو نو حالات ټکیو زمون خو ژوند لکه پلیټ کې بیلورې پروت دی زمون د ژوند کسه حالات وو نو حالات ټکیو د پیغمبر روزه ده صلی الله علیه وسلم د پیغمبر روزه ده ګونګ سون ملامت ولاړم د پیغمبر روزه ده ګونګ سون ملامت ولاړم خدای خبر ولی دې مقام کې راتقات ټکیو د پیغمبر روزه ده ګونګ سون ملامت ولاړم خدای خبر ولی دې مقام کې راتقات ټکیو او ما سره سو چې دا خلق ټول مینو پما ما سره سو چې دا خلق ټول مین شو پما ما سره هیڅ نو کوو نو بسو شات ټکیو ما سره سو چې دا خلق ټول مینو پما ما سره هیڅ نو کوو نو بس سو شات ټکیو او څوک چې الله مني خبره به پمینه کوي څوک هم چې خدای مني خبره به پمینه کوي الله والا سره سو کرامات ټکیو څوک چې الله مني خبره به پمینه کوي الله والا سره سو کرامات ټکیو د احسانونو بدل سو یو سو مات ټکیو خو چې زما پکارېدل نو بیا وفات ټکیو بس یو سیزو یم شابراته وای بس د جاوید خټک سے دو شیونه په ترنم کې بس خبره ختمه چې تاسو خوښ نه شو زه ګارانټي در کوم چې ټوله پیسې واپس خټک سے بسرنامه څنګه وا لاړم دوبونه مه وته بسم الله لاړم دوبونه مه وتم لاړم دوبونه مه وتم ستا محفل نسوي زړګي وتم ستا محفل نسوي زړګي وتم لاړم دوبونه مه وتم اوس د تنهای لوبې پس کوي اوس د
تنهائے لوبے پس کوي اوس د تنهائے لوبے پس کوي اوس خو دې د لاسو بنگلې وتم اوس خو دې د لاسو بنگلې وتم ستا محفل نسوې زړګی وتم لاړم د اوبو نه مهې وتم. اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا ما د ستاسو ټولې بټنې معلومې دي خو بس زه ډېر ګیر یم نن سبا. اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا اوس ورته دا ګل ګل بدن ګرم کا اوس خو لنګارا لږې وتم اوس خو لنګارا لږې وتم ستا محفل نسوې زړګی وتم لاړم د اوبو نه مهې وتم. اوس دې په یخ جام سرې شونډې کې د یار اوس دې په یخ جام سرې شونډې کې د یار اوس دې په یخ جام سرې شونډې کې د یار اوس خو له شربتا میږې وتم اوس خو له شربتا میږې وتم ستا محفل نسوې زړګی وتم لاړم د اوبو نه مهې وتم. زه جاوید خټک تاسې استاد نه یم ښه څنګ به درد کړې پټ جاوید خټک خپل څنګه به درد کړې پټ جاوید خټک خپل څنګه به درد کړې پټ جاوید خټک خپل اوس خو دې د خولې نه پوکې وتم اوس خو دې د خولې نه پوکې وتم ستا محفل نسوې زړګی وتم لاړم د اوبو نه مهې وتم. ډېره مننه تسلي به م شوي انشاءالله خوشحاله شئ.